په سوله اوربند کې د ځوانانو رول تر عنوان لاندې ملي کنفرانس دایر شو. د میدان وردګ ولایت په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې نن د تلې میاشتې په 18مه د سوله اوربند په اړه د ځوانانو د خبرو اترو او نقد تر عنوان لاندې ملي کنفرانس جوړ شو. په دغه کنفرانس کې د ځوانانو ماموریت استاد احمد ولی ملکخیل، د میدان وردګ ولایتي شورا رئیس اختر محمد طاهری، د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدي، ښاروالې ظریفه غفاری او یو شمېر نارینه او ښځینه ځوانانو ګډون کړی و. په غونډه کې ښاغلي طاهري وویل د جنگ دواړو غاړو ته ځوانان دي چې قرباني ورکوي. ځوانان باید په ښکیلو غاړو غږ وکړي چې اوربند وکړي. د سولې د ټینګښت لپاره لومړی ګام اوربند دی. جنگ یا د مشکل دواړو غاړو ته ځوانان دي، خو دغه ځوانان که رښتیا د خپل کور د جوړولو، د خپل ملک د جوړولو، د خپل ولایت د جوړولو، د خپل کار او د آینده سازان کېږي، نو د سولې په مورد باندې اولنی قدم د تاسو لپاره ډېر لازم دی. د ځوانانو د ماموریت استازي احمد ولی ملکخیل وویل ځوانان دي چې د سولې په راوستلو کې مهم رول لري. ځوانان باید په ښکیلو غاړو غږ وکړي چې سوله وکړي ترڅو ځوانان مهاجرت ته بیا اړ نشي. سوله ما ویل چې نه تنها د موږ لپاره بلکې زموږ د حیواناتو لپاره مهم ده. که چېرته موږ د ترامونه وینو دغسې په غرونو کې سوځو او د دې قرباني په وخت کې ونیول څه دې ته نه ووایو چې نه سم پېژنم نه مذهب پېژنم. همداشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدي په تالار کې راغلو ګډونوالو ته په خبرو کې وویل چې د هیواد 15% وګړي ځوانان جوړوي، نو دوی باید یو بل ته سره لاس ورکړي او په یوه غږ سره سوله وغواړي. راووځئ ځوانان، مظاهرې وکړئ، د حق په لاره کې تاسو ته احد من الناس څه نشي ویلی چې ته سوله غواړې، نه تا طالب وژلی شي او نه حکومت. د غونډې په پای کې راغلو ګډونوالو د میدان وردګ ولایت له والي ښاغلي عبدالرحمن طارق سره هم لیدنه وکړه او دوی له طارق څخه وغوښتل چې دوی سره د سولې او اوربند په راوستلو کې مرسته وکړي. ښاغلي طارق وویل زه په ځوانانو ویاړم، همدا ځوانان د سولې په راوستلو کې عمده رول لري. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت کېږي د قطر هیواد په مرکز دوحه کې د طالبانو حکومتي اطلاعو ترمنځ بین الافغاني خبرې روانې دي چې تر اوسه یې مثبته پایله نه ده په ډاګه شوې.